ملګرو سلام، راځو د نون درس ته. نون دا شی لیکل کیږي، توري تمرینوو. نون دی، واو دی او یې ده. نون واو ګډ راځي، یې څنګ ته ورسره لیکل کیږي، نوی ترې جوړیږي. که نون وي، واو خین او تی وي. نون واو بیا هم ګډ لیکل کیږي، خین او تی څنګ ته راځي، نوښت ترې جوړیږي. که واو وي، تی وي او نون وي، څه ترې جوړ شو؟ وطن. او که نون وي، واو او ری وي. نون واو ګډ راځي، ری یې څنګ ته لیکل کیږي، نور ترې جوړیږي. دلته یې وه له نون واو وروسته نوی و، دلته له نون واو وروسته ری ده، نور ترې جوړ شه. درس په وطن لرو. وطن، وطن ډیر ګران وي. هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، ما ته کشمیر دی د کابل شینکي ډاګونه. وطن، وطن ډیر ګران وي. هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. واو تی نون وطن ګران، ګا پرې الف نون ګران. خپل چاته، چې الف چاته، کشمیر. کاف شین میم یې ری، کشمیر. خبره چې د کشمیر سوه، شاعران وایي ما درنه د مینې یو ورکوټی غوندې سوال وکړو، تا ترېنه کشمیر او د کابل مسله جوړه کړه. وطن، وطن ډیر ګران وي. هر چاته خپل وطن کشمیر دی. راځو د تورو تمرین ته. نون الف زی، ناز ترې جوړیږي. نون شین ری، درې واړه ګډ راځي، نشر ترې جوړیږي. نون سی ری، دا هم درې واړه ګډ راځي، نثر ترې جوړیږي. که نون وي، سین وي او لام وي، درې واړه ګډ دا هم راځي، نسل ترې جوړیږي. هیله ده لیکلي مو وي، که مو نه وي لیکلي دا شی دي: ناز، نشر، نثر، نسل. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.